المائده چې د قرآن عظیم الشان 15مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 120 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ای مؤمنانو د بندیزونو پوره مراعات وکړئ. ستاسې لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسې ته وښودل شي، خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ. بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ای مؤمنان د خدای پالنې د نښو نښانو بې حرمتي مه کوئ. مه له حرامو میاشتو نه کومه یوه حلالوئ. مه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ. مه هغو څارویو ته لاس وروړئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذراني په توګه پټۍ اچول شوي وي. مه هغه خلک ځوروئ چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي. هو کله چې د احرام حالت ایستی شي نو تاسې ښکار کولی شئ او ګورئ یوې ډلې چې ستاسې لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو پر هغې باندې ستاسې غصه دې تاسې دومره توجن نه کړي، یعنې دې ته مو نه هڅوي چې تاسې هم د هغو په خلاف په ناروا تیریو لاس پورې کړئ. نه، کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیچا ملاتړ مه کوئ. له الله نه وویریږئ، د هغه عذاب ډیر سخت دی. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پر تاسې حرام کړی شوه مرداره، یعنې د خپل مړه شوي څاروي غوښه، وینه، د خوک غوښه، هغه څاروی چې له خدایه پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي، هغه چې په ستوني خفه کېدو، په زخمي کېدو یا له لوړې نه په راغورځېدو مړ شوی وي، یا هغه چې کوم ځناور څیرې کړی وي پرته له هغه چې تاسې هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي، او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي. همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګورئ. دا ټول کارونه فسق دي. نن کافران ستاسې د دین لخوا پوره ناامیده شوي دي.
نو تاسې له هغو څخه مه ویریږئ بلکې له ما نه وویریږئ نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړی دی له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسې لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ البته څوک چې له لوږې نه اړو ګرځي له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي نو بېشکه چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلک پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړای شوي دي ووایه تاسې ته ټول پاک شیان حلال کړای شوي دي او کوم ښکاري ځناور چې تاسې اموخته کړی وي هغو ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کوم شی ستاسې لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسې ته روا دی البته پر هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ د الله په حساب اخیستنه کې څه ځنډ نه راځي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسې لپاره ټول پاک شیان حلال کړای شوي دي د اهل کتابو خواړه ستاسې لپاره حلال دي او ستاسې خواړه د هغو لپاره حلال دي او پاک لمنې ښځې هم ستاسې لپاره حلالې دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسې نه مخکې کتاب ورکړی شوی په دې شرط چې تاسې د هغو مهر ورکړئ په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ نه دا چې په آزادې شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یاراني وکړئ او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه یعنې ضایع شي او هغه به په آخرت کې تش لاسی بېوزلی وي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اے مؤمنان کله چې تاسې د لمانځه لپاره پاڅېدئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ
که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسې نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسې په ښځو لاس لګولی وي او اوبه نه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ پر هغې لاسونه ووهئ په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي خو هغه غواړي چې تاسې سوتره کړي او خپل نعمت پر تاسې پوره کړي ښایي چې تاسې شکر ایستونکي شئ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله چې تاسې ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسې کړی دی یعنې ستاسې دا وینا چې موږ واورېدل او اطاعت مو ومانه له الله نه وویرېږئ الله ان د زړونو په رازونو پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنان د الله لپاره په رښتینولۍ ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ د کومې ډلې دښمني د تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ عدالت وکړئ دا د خدای ویرېدنې سره نږدې اړیکه لري د الله له ویرې سره کار کوئ هر څه چې تاسې کوئ الله پرې پوره خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ای مؤمنانو د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسې کړی دی چې یوې ډلې تاسې ته د لاس غځونې اراده کړې وه خو الله پر تاسې باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. له الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډه وي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله له بني اسرائیلو نه پخا وعده اخیستې وه او په هغو کې 12 نقیبان یعنې وکیلان ټاکلي وو او هغو ته یې ویلي وو چې زه له تاسې سره یم که تاسې لمونځ برقرار کړ زکات مو ورکړ زما پیغمبران مو ومنل د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یعنې قرض حسنه ورکړ نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې یعنې ګناهوې له تاسې څخه ایسته کړم
او تاسې به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي خو له دې وروسته چې له تاسې نه چا د کفر چلند غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل یعنی سمه لاره ورکه کړه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين بیا دا د هغو خپل وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسې ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي نو له دې عمله هغوی ته بښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه الله هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند ولري ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخه وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارا یو خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی و د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکړ او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ای اهل کتابو زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي یعنی برملا کوي چې تاسو ورباندې پرده غوړوله او له ډیرو خبرو نه در تیریږي هم تاسو ته د الله له لوري روښنایي راغلې ده او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي د رڼا لوري ته یې راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی